الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات وجوابات ودي مبارك السلسلة كده الله بتوفيق سرا ننزمنگا يوصل درسل ويختمناست ونشسته. پدې کې اولنې سوال د ورور کړی دی چې د تهجد د مانځه یا د شپې د مانځه وخت د کله نه شروع کیږي. دا سوال اکثر د عوام رونه او خویندې کوي، حالانکه مسله واضحه ده چې کله به سړی ځان پوه کړي. په عربۍ ژبه کې چې کله اللیل ویلی شي، اللیل ویلی شي دې مطلب دی شپه، او شپه معلومه او واضحه او معروفه خبره ده چې دا د نور په ډوبېدو سره شروع کیږي. د شپې دا مونځ چې دی دې ته قیام اللیل ویلی کېږي. د شپې ودرېده، یعنی مانځه کې د شپې ودرېده یا الله ته ودرېده. قیام اللیل یعنی تعلق یې د شپې سره دی، او شپه شروع کیږي د نور د ډوبېدو سره. خو دا قیام اللیل چې د کوم مبارک نصوص راغلي دي قرآن او حدیث کې، او قرآن کې پې هم تیزي ورکړی شوې ده، حدیث کې پې هم تیزي ورکړی شوې ده. دغه قیام اللیل شروع کیږي د ماسخوتن د مانځه نه بعد د سحر د راختو پورې، یعنی صحیح ده چې شپه خو د نور د ډوبېدو نه بعد شروع کیږي. خو قیام اللیل په باره کې چې کوم فضایل راغلي دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د شپې مونځ کو، نو هغه د ماسخوتن د مانځه نه بعد شروع کیږي د سحر د راختو پورې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د قرآن نازل شوی دی، او هغه ته الله دا ویلي یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. د شپې ودرېږه الله ته مګر لږه برخه، نیمه شپه ودرېږه، د نیمې نه یې کموه. مړه ورشه بسې وایه. نیمه شپه ودرېږه یا د نیمې نه یې کموه، درېیمه حصه مونځ کوه یا دوه حصې د شپې مونځ کوه، خو الله ته ودرېږه. اوس کوم رب چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د دې مانځه ویلي دي چې ته دا مونځ کوه د شپې، نو هغه رب همدغه پیغمبر د دې ایتونو د وضاحت دپاره رالیږلی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د دې وضاحت په خپل فعل سره کړی. فعل مطلب یعنې په خپل هغه کار کړی، د هغې نه موږ ته پته ولګېده چې وخت د دې قیام د شپې چې دا کله شروع کېږي. حدیث کې راځي، مشهور حدیث دی د عایشه رضی الله عنها، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. هغه وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم با چې کله د ماسخوتن د مانځه نه بعد، ماسخوتن مانځه نه فارغه شو، د دغه وخت نه واله د فجر پورې، سحر د راختو پورې به 11 رکعته مونځ کوو. و دا ښه واضحه روایت دی چې د قیام اللیل وخت د کوم ځای نه شروع کېږي؟ ماسخوتن د مانځه نه بعد. د کوم وخته پورې؟ د سحر د راختو پورې. دا واضح خبره ده. دا بیا واضح ده چې غوره ټیم هغه بیا چې څومره ته لیټ کې سحر ته نږدې چې څومره وخت دا ډېر غوره دی تهجدو دپاره. اگر که د ماسخوتن د مانځه نه بعد واله سحر راختو پورې ته هر ټیم تهجد کولی شي، خو غوره ټیم هغه د سحر مانځه ته نږدې ټیم دی. وجه دا ده چې حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د شپې په آخرنۍ برخه کې کله چې درېیمه حصه پاتې شي، الله سبحانه وتعالی دنیا اسمان ته راکوزي، او دا وایي چې څوک څه غواړي چې زه وله ورکړم، څوک بخښنه غواړي چې ویې بخښم. نو دې ټیم کې چې سړی تهجد وکړي دا ډېره غوره ده
د هغه نورو وختونو نه، اگر که جایز هر وخت. بله مسله، بعض زړونه هغوی دا خبره کوي چې یعنی موږ ټوله شپه ویښ یو بیا موږ تهجد کولی شو او که نه. دا خبره یاده کوي چې د تهجد دپاره دا شرط نه دی چې ته به وده کېږي او بیا به راپاسې. لکه اوس موږ دا وایو چې ماسخوتن لمانځه نه بعد هم تهجد د شپې لمونځ کېږي، قیام اللیل کې راځي که نه، د شپې لمونځ شو نو تهجد لمونځ یو سړي وکړو، عفوا د ماسخوتن لمونځ یې وکړو، بیا پسې د شپې لمونځ کېږي، خو ویده شوی خو نه دی. د شپې دا خوب دا شرط نه دی د تهجدو دپاره چې لازم به سړی وده کېږي او بیا به دی راپاسې تهجد به کوي. بعضو فقهاو چې دا خبره ذکر کړې ده هغوی دې دپاره ذکر کړې ده، وی غوره دا دي چې وده شي او بیا راپاسې ویې کړي. کې فایده دی چې کله سړی خوب وکړي او راپاسي نو توجه یې برابري په دې مانځه کې. یو سړی ټوله شپه ویښ دی او دی تهجد کوي، دله خوب ورځي ستړی، هغه شان د ده توجه برابر نه وي په دې تهجدو کې لکه څنګه چې د هغه کس کوم چې وده شوی دی او بیا راپاسېدلی دی. نو حاصل د خبرې دا شو چې د تهجدو یا د شپې د منځه وخت شروع کېږي د ماسخوتن د منځه نه بعد واله د سهار د راختو پورې، او غوره وخې د شپې اخرنۍ برخه ده، او غوره طریقه دا ده چې وده شي او راپاسې او بیا یې وکړي، دا غوره طریقه ده. غوره چې موږ وایو مطلب دا که داسې ونه کړي نو بل هم جایز ده چې یو سړی د سره خوب ونه کړي او د شپې تهجد کوي، دا هم جایز دي. والله اعلم. د یو ورور سوال کړی دی چې زه یو حاجت راته راپېښ شوی دی د هغې دپاره د استخارې لمونځ کومه. سوال دا دی چې د استخارې د لمونځ په هغه وختونو کې کېږي کوم وختونو کې چې د منځه نه منه راغلې ده. الجواب، هغه وختونه هغه خو معروف دي او مسلمانانو ته معلوم دي چې د سحر د منځه نه بعد واله د نور د راختو پورې او د راوچتېدو پورې، یعنی تقریبا چې نور راوخیږي داسې یو د 10 نه 15 منټه پورې، د دې وخته پورې لمونځ د دې نه منه راغلی ده. دغه شان کله چې نور د اسمان په منځ باندې شي او د زایله کېدو پورې، چې کله د نور روان شي ډوبېدو طرف ته، دغه وخته پورې منځه نه منه راغلی ده. او درېیم وخت دی د مازدیګر د منځه نه بعد واله نور ډوبېدو پورې. خو دا یاده کړئ دا درې وختونه چې دي په دې کې نفلي هغه مطلق نوافل چې کوم دي د هغې نه منه راغلی چې د هغې څه سبب نه وي، لکه هېڅ وجه نه وي. څنګه؟ لکه یو سړی سهار منځه نه بعد جومات کې ناست دی او وی راشه اسم جومات کې ناست یم یو 4 رکعته لمونځ به وکړم، دا اوس دی نفلي لمونځ کوي او څه وجه یې نشتي. څه وجه یې شتي؟ هېڅ وجه یې نشتي، دا منع ده. راجح قول دا دی والله اعلم د دلایلو په رڼا کې چې هغه نفلي لمونځ چې د هغې سبب وي هغه په دې وختونو کې کول جایز دي. لکه مثال ته جومات ته راننوتې د 2 رکعته لمونځ کوې، ولې؟ ځکه چې حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلي رکعتین. تاسو کې چې څوک جومات ته ننوځي هغه وخته پورې دې نه کښېني چې څوک پورې 2 رکعته لمونځ نه وي کړی. کوم پیغمبر چې هغه 3 وختونو کې منع کړې د لمانځه نه، مکه پیغمبر وایي چې جومات ته کله هم ننوتې 2 رکعته لمونځ به کړي. نو یو سړی د ماښام د لمانځه نه مخکې جومات ته راغی، 2 رکعته به کوي که نه به کوي؟ نو ولې دا نفل نه دي؟ سبب یې دی. بارک الله فیک. او سبب یې څه دی؟ جومات ته راننوته. سبب یې څه دی؟ جومات ته راننوته. لکه ګوره د طواف یو سړي وکړو باید به ساعت 2 رکعته لمونځ کوي. حدیث کې د رضی امام احمد راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنو عبد مناف خاندان ته دا ووی او چې کله د کعبې چابي ورکړه وی لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى، هیڅ څوک به نه منع کوئ که څوک طواف کوي د دې کور یا لمونځ کوي، هیڅ وخت به یې نه منع کوئ من لیل او نهار، که هغه د شپې وخت او که د ورځې. ګورئ که د شپې او که د ورځې څوک به د منځه نه منع کوئ. نو اوس یو سړي طواف وکړو بیا پسې 2 رکعته کوي، مازدیګر منځه نه باندې طواف ختم کړو دا 2 رکعته کوي، دا نفلي لمونځ دی خو کولی شي ځکه چې سبب یې دی. یا سهار منځه نه باندې طواف وکړو نور لا نه یې راختلی دا 2 رکعته کوي. دغه شان کسوف لمونځ چې دی دا نور چې کله تور شي، نور چې کله تور شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کله چې تاسو وینئ چې نور تور شي یا سپومۍ نو لمونځ وکئ،
هغه 2 رکعته به کول غواړي چې د هغې ځان له مسایل او کیفیات مونږ ذکر کړي. اوس مازدیګر لمانځه نه بعد کوسو شو نو ته به دا مونځ کې ځکه چې د هغې سبب شته. سبب یې څه دی؟ د نور تورېده، د وجه ده که نو هر هغه نفلي مونځ چې د هغې سبب وي هغه په دې دغه وختونو کې هم کولی شي، کوم وختونو کې چې د نفلي مانځه نه من راغلی. که کوم مونځ به پکې نه کې؟ هغه نفلي مونځ چې سبب یې نه وي. هسې یو سړی وي راشه مازدیګر نه بعد دومره اوږد وخت دی ماښامه پورې زه به کې یو څو رکاته ځان له کوم وایي نه نشي کولی، دې ځای کې منع راغلی ده. خو که سبب وي بیا کولی شي، هېڅ خبره نه. لکه یو سړي اودس وکړو، اودس پسې مستحب طریقه څه ده؟ 2 رکاته کول. او دی زه 2 رکاته کوم، کولی شي که نشي کولی؟ ولې؟ سبب یې دی، یعنې دې اراده نه ده داسې چې د ځان راشه نفلي مونځ کوم نه، خو د اودس وکړو هلته په اودس پسې 2 رکاته کول مستحب دي، نو دا نفلي مونځ دی کولی شي. راځو اوس د استخارې دې مسلې. سوال دا دی چې د استخاره په هغه منځونو کې ده او که نه چې سبب یې دی یا نه. نو دې کې د علماو اختلاف دی. بعض علما وایي د استخارې مونځ دا نشي کولی، بعض وایي کولی شي. خو تحقیقي قول هغه دا دی که چېرته د استخاره د داسې کار دپاره کې چې د هغې وخت نه روان دی او هغې ته ضرورت دی، که اوس دې ونه کړه نو دا موقع ته نه ځي، نو بیا په هغه وختونو کې هم کولی شي، کوم وختونو کې چې د نفلي مانځه نه منع راغلی دی. او که چېرته داسې وي لکه وخت یې پراخه دی او څه ده لازم نه دی چې اوس یې تکیه، لکه یو سړی دی د کاروبار اراده ده یا مثال کې واده کوي، ګوري زړه نه مطمئن کېږي یو زنانه ته او راشه استخاره وکړمه، نو د واده یا د کاروبار د ده نه تښتي. نو موږ وایو صبر وکړه چې کله دغه وخت ختم شي، کوم وختونو کې چې منع راغلی د مانځه نه، بیا استخاره وکړه. اوس یو سړی د مازدیګر مانځه نه بعد په سفر وځي، اچانک سفر راغی، دې استخاره کوي چې د سفر کې به خیر یو که نه به وي، مونځ کولی شي؟ ولې؟ وخت روان دی او دا کار دغه ټیم کې راپېښ شو. خو که داسې خبرې چې هغه وخت غواړي او هېڅ خبر نه که لیټ شي، نو بیا د استخارې مونځ دا په هغه وختونو کې مه کوه کوم وختونو کې چې د نفلي مانځه نه منع راغلې ده. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی وي د اودس ماتي په ځای کې یا باتروم کې خبرې کول جایز دي او که نه؟ دا یاده کوي باتروم کې او د اودس ماتي په ځای کې خبرې کول دا به 2 قسمه دي، یا د دې 2 حالات دي. اولنی حال دا دی چې یو انسان د قضای حاجت په دوران کې خبرې کوي، لکه قضای حاجت کوي او د هغې په دوران کې خبرې کوي، نو په دې باندې خو د اهل علم اتفاق دی چې دا خبرې مکروه دي. د 4 مذهبونو په دې باندې اتفاق دی، دا فقهي مذاهب چې دي، ځکه چې دا مناسب نه دي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم منم کړې ده چې 2 کسان ناست او اودس ماته کوي او د یو بل سره خبرې کوي، الا استثنائي حالات په دې کې څه دي؟ مواضع الضروره ورته ویل کېږي، د ضرورت ځایونه. لکه یو سړی دی اودس ماته کوي، یو ځای کې ناست اودس ماته کوي او یو وړونی ولیدو چې هغه کندې ته ولیدو والی دی، دې ټیم کې په ده باندې واجب دي چې دی خبره وکړي که نه؟ ولې واجب دي؟ چې دا سړی د تاوان او نقصان نه بچ شي، چې جواب را کوي ښه ډاډه جواب را کوي، او که غلطي نو زه به راته وایم چې صحیح ده. دومره غټ علما تاسو نه یي چې لکه ستاسو هتک به وشي، زه به راته وایم چې جواب دې څه دی غلط دی، نو ستا په علم کې اضافه وشي، او چې جواب را کوي ډاډه به شي. دا طریقه الحمدلله زما په دې درسونو او بیانونو کې، او دا ما د
پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث د سلفونه بعضو د هغوی د طریقه وه چې یو حوار کول د شاګرد سره یا سوال کول یا تپوس دې سره ډېرې فایدې نو یو غټه فایده پکې دی چې دې سره اورېدونکی ډاډه شي خبره کولی شي. اوس زموږ د پښتانه دا غریبانان دومره لرې ساتلی شوي د دې مسلې نه یا یې ځان لرې ساتلی دی لکه لازم دا بعض خلک چې راپاسي ټوله جاښه په مولیانو ور واچوي مولیانو دا چل کړی نو ورې تا کې عقل نه و لکه یوازې مولیان ملامته کول هم ناانصافي ده. اوس که یو مولا ما لرې ساتي د یو داسې کار نه چې ما ته پکې فایدې نه ولې ما ته پته نه شي چې دې کار کې زما فایده ده دنیوي کارونو کې خو چا دا ونیوي چې یاره زه بس پوه شوی نه یم هر سړی منډه ویلېږي فایده دې کې دا وشي چې سړی زړور شي خبره کولی شي. اوس که یو دې راپاس و چې یاره د دې حالاتو راته خبر وکړي چې د پاکستان کې دا اوټونه به څوک ګټي او څوک به بیلي نو تی به دومره اوږد تقریر وکړي چې دماغ به دله شړشم کړي یو غربول یو بل غربول هغه ملک و اجلاس شوی ده په هغه ملک کې ته دا ملکونه به دله ټول راوایلي ته به چې دی ورسره ناست و بیا ورته دا ووایه چې دې ملګرو ته صرف دومره ووایي چې د مانځه اهتمام کوي نو دی به داسې زور شروع کړي او یو طرف ته به ګوري او بل طرف ته لکه حیا په هغه خبرو کې پکار و ځکه چې په هغې کې تا اتیا فیصده دروغ ووایي دلته خبره د الله د دین ده تعالی پې الله ثواب هم درکوي او عبادت دی تا ته دا نه چا نه دی ویلي چې ته قرآن ختم که دې خلکو ته یا حدیثونه بیان کو یا یو غټې غټې شرح شروع که صرف تا ته دا وایي چې د ملګرو ته په ساده پښتو کې نصیحت وکړي چې د مانځه اهتمام کوه دی دا نشي ویلی د چېرته دا جذبه ونه چې زه دا کار وکړم او سړی په هغه کار کې مخکې کېږي چې د هغه کار سره یې څه شوق جذبه چې شوق او جذبه دي نه بغیر اول خو د الله توفیق دی دا دې کې خو شک نشته خدای ده کوي د هغې نه بعد چې جذبه او شوق دی نو دا کېدی نشي چې ته دین زده کړي بلکې دنیا هم نشي زده کولی اورې دا خلک وایي نو پلانې مړه دې مزدوري نشي کولی شوق یې نشته وایي شوق نو دقه شان د دین هم یو شوق وي چې څوک یې زده کوي او شوق یې جذبه ده ته الله ښیي نو خیر دی جواب را کوي اگر که صحیح اگر که غلط او ستا نه پیس هغه ستوري نه کمیږي کوم چې د حکومت هغه کسانو ته لګېدلي دنه ستوری کم شو ځکه جواب یې غلط ورکړ دا مجلس دی د علم دلته هم دقه شان یي چې سړی نه وي پوهه او بیا څه شي پوه شي او که ټول پوهه راځي نو بیا روانه خبره ده څه ده خبره خو دې دپاره وي چې استاذ شاګردانو ته په دې ناسي چې هغه شاګرد نه وي پوهه کله استاذ هم پوه شي دا مې یاده کړي د شاګردانو په دې خبرو اترو کې په دې سوالاتو کې استاذ دپاره هم لویه فایده پرته وي کله استاذ په غلطه وي ګوره ښه شاګرد یو داسې خبره بیان کړي چې د هغه ورته ذهن بیا لاړ شي که نه خبره مې غلطه ده نو یو سړی دی هغه اودس ماتي ته ناست دی او یو ړوند کس یې ولیدو چې هغه کندې ته ولیدو والی ده باندې واجب دی چې د هغه ته اواز وکړي یا یو سړی دی لکه چاته څه نقصان میلاویږي د بل څه د لاسه د لاسه ضروري خبره وکړي یا یو سړی دی اودس ماتي ته ناست دی او څوک د کور دروازه وهي چې څوک شتي څوک نشتي څوک چغې وهي دله پکار چې جواب ورکړي نو دا خو هغه ځای شو هغه حال شو چې یو سړی اودس ماتي دوران کې خبره وي دې ټیم کې خبرې کول نه دي پکار اصل دا دی د الله یادول خو ښه بدتر دی خو بلکل نه دی دویم حال دا دی چې یو سړی د اودس ماتي په ځای کې ناست دی خو اودس ماتی نه کوي نو دې ټیم کې هېڅ خبره نه ده چې سړی خبرې وکړي الا دا د دې نه دې ډډه وکړي چې الله دې نه یادوي ځکه چې دا ځای مناسب نه دی چې هلته سړی الله یاد کړي نور که هر قسمه خبره کوي دې کې څه دلیل شریعت نه دی ښولی چې دلته خبرې حرامې دي دغه شان د بعض عوام دا وایي د چاردام په وخت کې به
خبرې نه کوي، دا هم بې دلیله خبره ده. د غسل په دوران کې، چاردام په دوران کې خبرې دا جایز دي او نه کول غوره دي. په نه کولو کې فایده دا ده چې د سړي توجه د عبادت ته صحیح هغه برابري. او چې کله سړی خبرې کوي، لکه چې سړی چاردام کې لګیا خبرې پکې هم کوي، نو بیا کیدای شي چې د ده په دې اودس کې څه کمی راشي، کیدای شي. نو چې دا یې رشتي، نو بیا ښه دا ده چې خبرې پرېږدي، خو که ویې کړي نو ګناهګارېږي نه. والله اعلم. ښه، دا ورو سوال کړی دی چې یو کس راته دا حدیث بیانو چې پیغمبر ویلی دی چې زه په خپله روزه کې په دې خپل قبر کې ژوندی یم او چې څوک په ما درود وایي زه یې اورم، نو دې څه حدیث دی؟ الجواب، دا نن سبا اسانه طریقه راوتې ده چې بس څه لیکې ولیکه او لاندې بس ولیکې حدیث شریف. او زمونږ پښتنو ته خو چې د څه ورمخې ته کړو، د دوی کار دی مخکې رسول. یو پیغام ته بغیر تحقیقه مخکې رسول غواړي، زمونږ پښتنو ته یې ور واچو. دا داسې قوم نه دی چې دا به تپوس وکړي چې لکه دا څنګه، که هغه دنیوي امور دی او که هغه دیني دي، دا څنګه ولی نه دي، دی د له مخکې صرف خبر نشر کوي. ها، یو دا مشهوره شوې ده بس د علي رضی الله عنه وینا، تاسو ولیدئ دا ډېر نشر کېږي. یعنې څه خبرې لاندې ورته لیکلې وي، حضرت علي رضی الله عنه فرمایا، پښتو کې د علي رضی الله عنه وینا، په هغه پسې هم څه تپلي دي. او د هغې یو وجه دا ده چې یعنې د شیعګان روافظ دوی خو ډېر ډېر څه په خپل دین کې، بلکې د هغوی ټول دین چې د هغه ډکه وسلې دي. خو هغه سنیان چې هغوی د خپل دین نه دي خبر، هغوی د هغوی خبرې رالې او مخکې نشر کوي، او د دا پته هم نه چې زه څه نشر کوم. هر څه چې نشر کوئ، که دنیوي او که دیني، ښه پوره تحقیق کوئ. او بیا چې دیني، ابو بکر صدیق رضی الله عنه به وي، ګوره څوک دی ابو بکر صدیق، وی کم اسمان به ماله سوری راکړي او کم ځمکه به ماله ځای راکړي چې زه ووایم هغه څه د الله په کتاب باندې چې هغه به هغې کښېنوي. کم اسمان به وي ما پټ کړي، کم ځمکه به ماله ځای راکړي د الله نه وما څوک پټ کړي، چې زه جوړ کړم په الله باندې هغه څه چې هغه الله نه یې ویلي. دغه شان پیغمبر باندې په عام سړي دي دروغ جوړ کړو، دا هم ګناه ده. د دروغ خبر دې نشر کړو، دا هم ګناه ده. او چې بیا د دروغو نسبت دین ته وکړي، دا به ګناه نه. نو حدیث شریف ته ځي، خو اول حدیث شریف وګورئ چې دا حدیث دی او که نه دی. دا حدیث چې کوم دی ورور ذکر کړی چې وایي چې پیغمبر وایي چې زه ژوندی یم او اورم درود چې څوک یې وایي، دا د حدیثونو د کتابونه چې څومره پراته دي په دې سره دا نشته. او که دته چې ته معلوم وي موږ ته دې وښایي. ها، دا ښه صحیح حدیثونو کې راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه باندې چې کله څوک درود ووایي الله یې ورته رسوي. څنګه یې ورته رسوي؟ د امام ابو داود یو حدیث راوړی دی، ابو هریره رضی الله عنه وایي، وما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي. کله چې څوک په ما باندې سلام او درود وایي، الله زما غ روح را واپس کړي، حتى ارد عليه السلام، چې زه د دې سلام جواب ورکړم. دې حدیث نه دوه خبرې ثابتې شوې. یوه، پیغمبر مړ کې ژوندی دی، څه دلیل دی چې مړ دی؟ وایي الله دا روح را واپس کړي. نو څنګه بیا دا پیغمبر وایي چې زه په قبر کې ژوندی یم چې څوک درود وایي زه اورم؟ دویمه دا خبره الله یې ورته رسوي، که الله یې نه رسوي نو پیغمبر یې نشي اورېدی. څه دلیل دی؟ نه، بل حدیث کې دی، خو دې کې نه، دې کې څه دلیل دی چې الله ورته دا وراورئ؟ ستاسو ذهن ډېر کمزور دی. د حدیث کې صرف ما ته د حدیث یو پورې وایي ترجمه، ما چې اوس د حدیث وایي څه و؟ نو دې کې دلیل کوم ځای کې دی چې الله ورته وراورئ؟ الله ورته دا روح واپس کړي. ستاسو ذهن کوم ځای کې دی؟ که الله ورته دا روح نه را واپس کړي، هغه اورېدی شي؟ نشي اورېدی. یو حدیث کې داسې راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د جمعې په ورځ په ما باندې درود ډېر وایي.
ستاسو دا درود الله ما ته پیش کوي. صحابه کرامو یا رسول الله زمونږ دا درود څنګه الله تاسو ته پیش کوي؟ تاسو خو به خاوري شوي یې. نو هغه ورته ان الله عز وجل حرم على الارض اجساد الانبیاء، الله حرام کړي په ځمکه باندې د پیغمبرانو د جسدونه، د پیغمبر بدن نه خاوري کړي. یو حدیث کې داسې راځي چې داسې ملائک دي هغه په دې الله پیدا کړي دي لدي چې څوک درود او سلام ووایي هغوی رسوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم. خلاصه د خبرو هغه دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قبر کې دنیوي ژوند په اعتبار سره هغه مړ دی، وفات. یعنی داسې نه دی ژوندی څنګه چې موږ ژوندي یو. که ژوندی دی نو په کوم ژوند ژوندی دی؟ برزخ. ښه د برزخ په ژوند باندې خو هر سړی ژوندی دی که نه؟ یعنی څوک چې مړ شوی دی برزخ کې نه دی؟ او کافران هغه هم برزخ کې دي، هغوی هم د برزخ ژوند تېری کوي. پیغمبر که ژوندی څوک داسې وایي چې د برزخ په ژوند کې ژوندی دی، دا خو واضحه، دا خو ټول موږ منو. دنیوي چې کوم ژوند دی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ختم شوی دی. نو څنګه پیغمبر ته دا واپس کېږي د سلام او درود او څنګه هغه جواب ورکوي؟ او دا دې کې دوه خبرې یادې کړي. یوه چې قرآن او حدیث راورسي څنګه موږ به نه کړي، غاړه به ږدي د الله او د الله پیغمبر خبرې ته. نو دویمه آیا د برزخ ژوند داسې دی لکه څنګه چې دنیا دی؟ نو ته څنګه د برزخ ژوند قیاس کوې په خپل ژوند باندې چې څنګه؟ زما او ستا د ژوند په دنیا کې دا یو بل ژوند دی، برزخ کې دا بل ژوند دی، آخرت کې دا بل ژوند دی. ته به دا ژوندونه په یو بل نه قیاس کوې. لکه اوس یو سړی دا ووایي چېرې دا څنګه په آخرت کې چې سړی به یعنی حدیث کې راځي چې څوک جنت ته لاړ شي د ده به یعنی دا ګندګي به د ده د بدن نه نه وځي، دا ډکې میچازې تشې میچازې. سړی څنګه ته څنګه په دې وایې؟ ځکه چې ته د آخرت ژوند هغه ته قیاس کوې په کوم ژوند؟ د دنیا په ژوند. دې ځای کې ته خطا شوی، ستا د غلطۍ بنیادي وجه هغه دا ده. او که چېرته ته دا ویلی چې د آخرت ځان له یو ژوند دی، نو بیا به دا اشکال ستا زړه ته نه راتلو، که نه زما دا خبره غلطه ده. د برزخ ځان له یو ژوند دی، کیفیت د هغه ژوند چا ته معلوم دی؟ الله ته معلوم دی. ما ورته په هغې کې دومره خبره کولی څومره جدي خبرې پیغمبر راته څه ویلي دي موږ یې ووایو، الله راته څه ویلي موږ یې ووایو، هغې نه اخوا موږ خبره نه شو کولی. ځکه زه بار بار تاسو ته وایم او څو درسونو کې مې ویلي چې برزخ باره کې دوه قسمه خلک خبرې کولی شي. نه یو چې الله ولا خبر ورکړی، دوه قسمه خلک دي. یو هغه سړی د برزخ ژوند باره کې خبره کولی شي چې الله ورته وحي کړي، هغه پیغمبران دي. دویم یو سړی برزخ ته لاړ شي، برزخ ویني او بیا دنیا ته راشي او بیا خلکو ته بیانوي، دې خبر ورکولی شي. خو داسې کېدی شي پیرانو میرانو کې ګوره خلک راځي واپس نه راځي. دغو کې یو راګیر کړي نو ته پوښتې وکړي چې د برزخ څه کیسه ده. باقاعده به د نږدې وخته پورې اوس هم په ډېرو علاقو کې چې بعضو وختونو کې به د زنانو د کورونه صفا کول وي، د مړي راځي که نه داسې نه وه. دا وایي پلانې مړی به راځي او پلانې به راځي او هغه به راځي او بیا دا بس پکې دا ووایي چې دا مړو د روحونه چې د به د قبرونو له پاسه راشي. اوس د دغو دا قصه کې کښېنه هغه جدا خبره، ځکه چې هغوی خو چې څه ووایي، خو قرآن او حدیث کې دا نشتی چې مړی واپس راشي یا روح واپس دنیا ته راشي، دا نشتی. صرف یو پیر روح دنیا ته راځي. کله؟ نه نه هغه دې دنیا نه دنیا تلو نه بعد هغه دې دنیا ته راغی. بارک الله فیک. چې کله دنه روح واغستی سوالات او جواباتو دپاره بس د هغې نه اخوا به دا نشته چې روح واپس راغلی، ځکه چې یا به روح په علیینو کې بره جنتیانو دپاره، او یا به روح په کوم ځای کې سجین کې چې دا د جهنمیانو جیل دی. دا نشي کېدی چې روح د دنیا ته واپس راشي.
دا ډکوسلي دي د قبر پرستو او د دې تصوف والا. او سبحان الله یعنی د دې خلکو دا خبرې چې وګورو دا مشرکان نه دي. دا لکه یو خو هغه مشرک دی چې ځان ته مسلمان وي، یو مشرک دی. یو هغه دی چې بنیادي غیر مذهبه لکه هندوان، و د هندوان هم دا عقیده ده. هندوان دا وایي چې هر سړی چې مړ شي د ده د روح واپس دنیا ته وپیرې راځي. نو کله د سپي په شکل کې راغلی، کله د انسان په شکل کې هر شکل کې چې راغی، خو څو پیرې واپس راځي؟ وپیرې واپس راځي. او دلته دوی موی روح واپس راځي. ښه د هغوی هغه پنډتانو منډتانو ته چې وګورو، د هغوی قیسې ته، دلته د پیران میرانو د قیسو ته چې وګورې، دا ګمراهان چې کوي، نو چې څو پورې درته ویلي نه چې دا د مسلمانانو هغه پیر دی او دا د هندوانو هغه پنډت دی، نو ته پکې فرق نه شي کولی. که نه کېږي پکې فرق؟ کېدای شي که دغه نه معلوم کړي، دغه هغه مالټې رنګې جامې هغوی اچولي، خو بعض پیران پکې موږ لیدلي چې هغوی جامې هم دقه استعمالوي، دقه رنګ والا استعمالوي. نو الله زموږ په حال باندې رحم وکړي. روح واپس دنیا ته راځي نه راځي؟ چې یو پرې لاړه بیا لاړه. ښه، دا یو روح سوال کړی دی چې موږ د انګریزانو په ملکونو کې اوسېږو، نو بعض ملګري کوشش کوي چې د هغوی د دې دینی کتابونو مطالعه وکړي، لکه د تورات، زبور، انجیل. د دې مطالعه وکړي، نو بعضې منع کوي چې دا کار ناروا دی، او موږ دا کار دې دپاره کوو چې ځان پرې پوه وکړو. نو دا کار صحیح دی او که نه؟ د دې نه مخکې چې زه له جواب درکړم چې دا کار صحیح دی او که نه دی، دا خبره یاده کړه چې تورات، انجیل، زبور، نور چې څومره آسماني کتابونه به ټولو باندې زموږ ایمان دی. سوره بقره کې واضح الله ویلی پیغمبره ای مؤمنانو دوی ته ووایئ چې زموږ ایمان دی په هغه څه باندې ما انزل الینا وما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط. زموږ ایمان دی په هغه څه چې کوم موږ ته راغلي دي. زموږ ایمان دی په هغه آسماني کتابونو چې پخوانو پیغمبرانو باندې نازل شوي دي. زموږ به ټولو باندې ایمان دی، تورات، زبور، انجیل او نور آسماني کتابونه، که موږ ته نومونه معلومې او که نه. او دا دلیل نښه د حقانیت ته زموږ د دین، چې موږ د هغوی نه منکر نه یو او هغوی زموږ دا نه مني. حالانکه د هغوی په کتابونو کې زموږ د دې کتاب د قرآن کریم تذکره راغلی ده او د پیغمبر ذکر پکې هم دی. مشکل دا دی چې دغه کتابونه داسې پاتې شوي نه دي څنګه چې نازل شوي. لکه اوس زموږ د قرآن کریم دی، د دې د حفاظت ذمهداري چا اخیستې ده؟ الله اخیستې ده. نو هغه موږ ته ښکاره دی چې سره پاسه 1400 کاله وشي او قرآن هغه شان تر و تازه هغه پروت دی، چا کې مجال نشي چې دې ګوتې ووایي. او که چا پکې ګوتې وویل، زموږ ماشومانان هغه واړه واړه چې قرآنونه یاد کړي هغه پې مرد کوي، دا ځای غلط وي. الله د دې کتاب د حفاظت او د حدیثونو د حفاظت ذمهواري اخیستې، او دا خبره الله قرآن کې کړې ده چې دوی په دې کتابونو کې تحریف کړی دی. یعنی الله ویلي چې د یهودو د نصاراو دا بد صفت بیان شوی دی چې دوی تحریف کړی دی په کتاب کې. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. دې ظالمانو به الله وی دا ظالمان په خپلو لاسونو لیکلو کې بیا وایي دا د الله د طرف نه دي، لیشتروا به ثمنا قلیلا، د دنیا د ګټلو دپاره دوی دا کار کوي. نو دې نه واضحه شوه چې دغه کتابونه داسې نه دي پاتې شوي څنګه چې نازل شوي دي. نو دا دوه نقطې ته اوس یادې کړه. اولنۍ نقطه څه ده؟ چې زموږ په دې ټولو باندې ایمان دی. نو دویمه نقطه دا ده چې دا کتابونه داسې پاتې شوي نه دي لکه څنګه چې وو، او دا په خپله دوی مني. د یهودو، نصاراو، مولیان، علما دا خبره په خپله مني، وایي زموږ د کتابونو کې تحریفات شوي دي. هم د دې د لاسه چې دې کې تحریف شوی دی او حق د باطل سره پکې ګډوډ شوی دی. منه راغلی ده په بعضو روایتونو کې، لکه امام احمد یو روایت راوړی دی. جابر رضی الله عنه وایي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه
یو پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی او د ځان سره څه پاڼې راوړې وې د اهل کتابونه، یعنی څه پاڼې وې چې په هغې کې د هغوی کتابونو باره کې لیکل شوي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې لوستل شروع کړو چې یا رسول الله دې کې دا دي فغضبا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه شو. وی د خطاب زوی په شک کې څه زما دې په الله قسم ما داسې سپین او صفا او پړقېدونکی دین راوړی دی که نه چې د هغې نه اخوا بیا د چا نه تپوس ته ضرورت نشته. د دوی نه د هېڅ شي په باره کې تپوس مه کوئ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دوی به درته حق بیان کي، تاسو به ووایئ چې کیدای شي دروغ دي، نو حق ته به څه ووایئ؟ دروغ به ووایئ، او کیدای شي باطل درته بیان کي او تاسو ورته څه ووایئ؟ حق ورته ووایئ. وی په الله مې دې قسمي عمره تا خو د تورات یو څو پاڼې راوړي دي، که موسی علیه السلام ژوندی وی نو زما تابعداري به یې کوله. و دې ځای کې منع راغله. یو دا خبره. بله تورات او انجیل کې چې کوم حق دی، اوس موږ ته خو دا پته نشته چې ځکه چې هغوی هر څه کړي دي ګډوډ کړي دي. دې کې چې کوم حق دی او شتي پکې حق، آیا دغه حق موږ ته په قرآن کې او په حدیث کې نه میلاویږي؟ یعنی داسې څه شتي چې قرآن کې نشته حدیث کې نشي چې موږ هغوی ته واپس شو؟ اولم یکفیهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم، الله وی ولې دوی دپاره دا نه ده کافي چې ما یو کتاب در لېږلی دی دوی ته لوستلی کېږي؟ دا زموږ دپاره نه کافي، کافي دی که نه. ځکه عبدالله بن عباس وایي په صحیح بخاري کې دا روایت ته ګوره، د عبدالله بن عباس دا اثر دی، وی کیف تسألون اهل الكتاب عن شیء وکتابکم الذي انزل على رسول الله صلی الله علیه وسلم احدث. تاسو د اهل کتابونه څنګه تپوسونه کوئ کوم کتاب چې ستاسو په پیغمبر باندې راغلی دا خو تر و تازه کتاب دی، لا خو بوډا شوی هم نه دی، وخت پې هم نه دی تېر شوی، تحریف پکې هم نه دی راغلی، نو څه ضرورت دی تاسو هلته ځئ؟ او وی دغه اهل کتابو بدلوا کتاب الله وغیروا، هغوی د الله کتابونه بدل کړي دي، پکې تبدیلي راویستې ده. وکتبوا بایدیهم الکتاب، هغوی خو په خپلو لاسونو پکې لیکل کړي دي. عبدالله بن عباس غوسه و چې ولې تپوسونه کوئ؟ چې د دوی په دې کتابونو کې حق هم دی او باطل هم دی، نو اوس به څه کوو؟ یاده کوي دا درته یو قاعده ښیم، قانون د اهل کتابو یا د نورو مذهبونو والا کتابونه کته، د دې مطالعه دا په دوه قسمه خلک به کوي، درې مې نشتي. یو عوام مسلمانان چې د هغوی سره علم نشته، یا کمزوري مؤمنان. د کومو روایتونو کې چې منع راغلي ده د داسې قسمه خلکو دپاره دي، یا کومو علماو چې منع کړي ده دا خلک یې منع کړي دي. عامي د هغه سره علم نشتی، کیدای شي دی په دې کتاب کې هغه څه ویني چې دی په خپل دین کې په شک کې شي. ولې په شک کې شو؟ ناپوهه دی، ځکه دې سره خپل دومره رسوخ نشتی، په عقیده کې مضبوط نه دی، په علم کې مضبوط نه دی، نو ګډوډ شو. دا قسمه خلک عوام مسلمانان دوی له نه دي جایز چې د اهل کتابو کتابونه مطالعه کړي. دویم قسم خلک چې مطالعه به کوي هغه اهل علم چې په علم کې مضبوط دي، د دې دپاره یې ګوري چې بیا په دوی باندې حجت قایم کړي، مناظره ورسره وکړي، ورته ووایي چې ستاسو کتاب کې خو هم دا دي، ستاسو کتاب کې خو هم دا دي، پلاني ځای کې پلاني ځای کې، لکه نن سبا پکې مشهور هغه ډاکټر ذاکر نایک صاحب دی، دوی دپاره جایز دي، بلکې کله به دوی لازم دي چې دا وګوري. او په دې کې مشهور علماو کتابونه لیکلي، لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو کتاب لیکلی دی الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. هغه چا باندې رد کړی چا چې د عیسی علیه السلام دین بدل کړی، نو چې رد پې کوي خو لازم د هغوی کتابونه کتلي، امام ابن القیم، امام ابن حزم، قرطبي صاحب رحمهم الله، دې ټولو کتابونه لیکلي او د هغوی د کتابونه په هغوی باندې رد کړی. نو د علم خاوندان
هغوی د دغه کتابونو مطالعه کولی شي کولی شي عام مسلمانان د دغه کتابونو مطالعه به نه کوي. اوس دلته یو سوال پته نشته زړه ته به راغلی که نه به ویښ به ویده به دا ماته پته نشته خو یو سوال زړه ته راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته عمر ولې منع کوه او عمر بن خطاب رضی الله عنه خو مضبوط ایمان والا نو جواب د هغې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه ټیم ژوندی دی نامناسب دی چې ته دا کتاب ګورې پیغمبر شتي پخپله بله که څه خبرې ته ضرورت راغی هېڅ ضرورت نشي چې ته د هغوی کتابونو ته واپس کېږي دا پیغمبر دی نه هغه ته وحي کېږي تپوس یې وکړې یو مسلې چې یا رسول الله دوی په دین کې دا څه وه دا څه قصه وه څه نه وه موږ به یې پوه کړه هغه به دې پرې پوه کړي پوه شوې که نه اوس چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشتی او موږ سره قرآن او حدیث دي نو قرآن او حدیث باندې پوه او د علم خاوندان اکه دغه تپوسونه کوي یا بحث کوي یا لټون کوي د دغه کتابونو د خبرونو خو دې دپاره کوي چې امت ته فایده میلاو شي عام مسلمانانو ته په دې کې څه فایده ده عام مسلمانان د کتابونو ولې ګوري څه ضرورت ورته شته نشته تاسو ښه په ارام د الله شکر ادا کوئ خپل عبادات کوئ الله داسې سړي پیدا کړي دي چې هغوی د دین په دې لګیا دي څوکۍ کوي په مورچو کې پراته دي تاسو ته خبر هم نه او ځکه دا بس عوام بڑا مولیان او علما او داسې دا ورته لږ داسې کمزوري ښکاري ته وایه ته د علماو د شان نه خبر نه داسې ډاډه ناستې چې زموږ دین حق دی او زموږ قرآن او حدیث حق دی او حق دی خو که په دې باندې د چا څه اعتراض وکړو اعتراض کوونکي خو شته بیا به هم هغه کسانو ته واپس کېږي کوم سړي چې الله یې دین د حفاظت لپاره پیدا کړي پای باندې لکه ټول علما دغه کې دي بعض علما د اهل بدع رد کوي چې د قرآن او حدیث کې څوک ګوتې ونه وایي څوک په مذهبي سطح باندې لګیا دي دفاع کوي لکه دغه ملګري زمونږ دغه علما چې کوم بهر ملکونو کې لګیا دي او د دې یهودو نصاراو سره مناظرې کوي او د دوی سره خبرې اترې کوي بل مې د پنجاب یو عالم دی سلفي عالم دی هغه یو مناظره کړې ده پاکستان کې د یو کرسچن سره چې پادري دی هغه مناظره بیا هغه راولېږله ما ته واټساپ باندې هغه عالم نو هغه ما کته نو 9 ګنټې مناظره شوې او سبحان الله اخره کې هغه بیا هغه پادري دا وایي چې ما سره وخت نشته زه ډېر مصروف یم که ما به دا خبرې اوږدې کړې وي نور وار پار یې د هغه نه خطا کړي وار پار دا چې داسې د الله د توفیق نه بعد دا علما نه وی او دا سړي نه وی که نو تا به دې پادري څه جواب کړی 9 ګنټې هغه لګیا وی ده سره اور څه ورته راوړي داسې ورته مخې ته یې کړي دا ستاسو کتابونه دي هم د دې کتابونو نه ثابتوم چې زموږ د پیغمبر په حق دی د دغه کتابونو نه ته ثابتوم دي کومو کې چې تاسو ګوتې والي دي هم د دې نه به درته ثابتوم چې زموږ د پیغمبر په حق دی او د قرآن په حق دی او تاسو په نه حق اخره کې هغه دا وایي چې دا زموږ لږ کار دی او موږ به نور هم طول ورکړی مناظرې له خدای چې زما نور هم کارونه دي زه لږ مصروف یم او سړی وتښتېد 9 ګنټې خبرې کول اوس د دغه ولي الله نه د دغه الله د دې بنده نه تاسو هېڅوک نه یې خبرې څوک دی د کوم ځای و هېڅ پته تاسو ته نشته او تاسو ښه ډاډه ناست یو هغه ستاسو دغه دین دپاره زموږ د ټولو دین د هغې دپاره هغه 9 ګنټې لګیا د یو پادري سره نو دا خلک حقدار دي د دې چې دوی ته دعاګانې وشي او د دوی د قدر وشي الله دې ټول اهل علم و حفاظت وکړي پوه شوې په جواب که نه بل سوال یې ورور کړی دی و یو کس دا خبره کوله چې د امام مهدي چې کله راوځي ده به 52 کاله عمر چې کله ښکاره شي دا خبره صحیح ده الجواب په حدیثونو کې یو ځای کې دا خبره نه ده راغلې چې د مهدي عمر د امام مهدي عمر د راښکاره کېدو په وخت کې به 52 کاله ها یو روایت کې داسې راغلی د امام طبراني راوړی دی په هغې کې دی چې 40 کاله عمر به وي خو هغه هم سندن کمزوری دی د هغې په سند کې یو راوي دی عنبسه ابن ابي صغیره او دا مجهول العین والصفه دی دا مجهول راوي او مجهول راوي نه قبلېږي یو ځای کې هم په صحیح حدیثونو کې نه دي راغلي
چې د امام مهدي د راښکاره کېدو په وخت کې به د هغه عمر څومره دا نه دي راغلي. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې ما ته ډېر قرآن نه دی یاد، لږ یې یادوم، نو کله زه یو صورت په 2 رکعتونو کې ووایم یا په ټول تهجد کې ووایم، 4 رکعته کې شپږ، دا کار به صحیح او که نه؟ الجواب دې کې هېڅ حرج نشته چې یو سړی د شپې لمونځ کوي یا تراویح کوي یا فرض لمونځ کوي او دی په 2 رکعتونو کې یا زیاتو رکعتونو کې یو صورت ووایي، دې کې هېڅ حرج نشته. ځکه چې ګوره الله قرآن کې دا وایي سوره مزمل کې فقرأوا ما تيسر من القرآن، مانځه کې هغه څه ووایي چې تاسو ته د قرآن نه اسان دي او دته اسان دا دي، نورو ته نه دي یاد، او دته اسان دقه دي، نو جایز دي. امام ابو داود یو حدیث راوړی د معاذ بن عبدالله الجهني رضی الله عنه چې هغه ته د جهینه قبیلې یو کس دا خبر ورکړی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سحر لمونځ کوو، په اولني رکعت کې اذا زلزلت الارض زلزالها ووي، په 2م رکعت کې اذا زلزلت الارض زلزالها ووي، په 2 رکعتونو کې سورة الزلزال ویلی دی. نو دې نه د ثابتېږي چې دا کار څه دی؟ جایز دی. بلکې یو صورت کا یا یو آیت سړی په یو رکعت کې څو پیرې ووایم دې کې څه حرج نشته. لکه حدیث کې دا راځي، امام نسائی امام ابن ماجه راوړی، ابو ذر غفاري رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې تهجد کول، یو آیت د سحر پورې په مخه وي ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. دا هغه خبره چې عیسی علیه السلام به په آخرت کې کوي الله ته، دکه آیت هغه د سحر پورې بار بار وي، تکرار د آیت دا هم جایز دی. او هغه مشهور روایت ته په صحیح بخاري کې ابو سعید الخدري رضی الله عنه وایي چې یو سړي واورېدو یا یو سړی واورېدو چې هغه به په مخه د سوره اخلاص وي په منځه کې، چې سحر شو راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم له بعضې روایتونو کې راځي چې یو سړي به په هر رکعت کې دا وي چې نور تلاوت به ختم کو بیا به پسې څه وي؟ سوره اخلاص وي. دا سړی چې سحر راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د هغه شکایت وکړو وکأن الرجل یتقالها، لکه دې سړي دا کار معمولي ګڼو چې دا څه په سوره اخلاص پورې نښتی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته په الله مې دې قسمي انها لتعدل ثلث القرآن، دا سوره اخلاص د قرآن 3 حصه ده. یو روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو، وی لاړ شئ پسې تپوس ته وکړئ چې دی ولې دا کار کوي؟ نو هغه ورته وویل په دې کې د الله صفات ذکر شوي دي او د هغه سره مې ډېر محبت دی ځکه دا صورت په مخه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې خبر ورله ورکړي چې الله هم د هغه سره ډېر محبت کوي. یو روایت کې داسې راځي چې یو سړي به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د شپې تهجد کول او دقه یو صورت به وي سوره اخلاص. او داسې راځي لکه امام ابن حجر وایي چې د ده نوم چې دی کس قتاده بن النعمان رضی الله عنه، ده به په مخه سوره اخلاص وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته څه ونه وي چې کله د هغه په مخ کې تذکره وشو، دا کار د هغه صحیح دی. نو دې نه واضح شوه چې یو صورت په 2-3 رکعتو کې ویلی شي. غوره څه ده؟ همیشه عادت تی جوړول نه دي پکار، ځکه چې ته مسلمان یې، نور قرآن هم یاد کړه، نور صورتونه هم یاد کړه. او زمونږ دا لکه اوس که دغه صحابي سوره اخلاص وي خو د اخلاص په معنی باندې پوه و، هغه وایي زما د الله سره محبت دی، دا نه وي چې ما ته بل نه دی یاد. هر چې زمونږ د پښتانه په دې پورې نښتي دي هغوی ته بل یاد نه دی. او زه تاسو نه دا تپوس کوم چې یو سړی ټول عمر په قل هو باندې لمونځ کوي، د ده په منځ کې به خوني دی ګوره په معنی هم نه دی پوه، یو خو په معنی پوه دی، دی په منځ کې به څه خوني. ځکه خو وایي مولوي صاحب نن لمونځ اوږد کړو 2 منټه او نن 3 منټه کم کو او نن زیات، ځکه چې دی دقې سره عادت دی قل هو الله احد الله الصمد، او د هغې تلاوت ولهم صحیح نه ورځي او نه یې په معنی پوهېږي. نو دی د الله سره څه جرګه کوي او دی په هغې نه څه خوند وایي. دا وجه ده زمونږ د منځونو نه د خوند وتو چې مونږ ته قرآن نه دی یاد.
ځکه که چېرته د شپې لمونځ کوئ او زما امید دی ګمان به په تاسو باندې ښه انشاءالله تاسو ټول به شپې تهجد کوئ څه نه څه که درته یاد نه وي د قرآن نه یې وایه خو وایه چې د لمانځه کې دې خوند راشي او کوشش کوه چې قرآن یاد دی لکه عجیبه خبره دا ده چې یو سړی په کلونو په درسونو کې کینی او بیانونو کې او د ده د قرآن په یادولو کې څه اضافه نه ده راغلی اقل سورتونه ورته یاد دي 15 هغه ورته یاد دي او دا هم زما په تاسو باندې به ګمان وي د ګمان په درجه کې خبره ده چې تاسو به کوشش کوئ داسې د ورځې 2 ورځو کې چې موږ یو آیت نه یاد کړو ځکه چې مسلمان خو دا کوشش وي چې د الله کلام دا د خپلې سینې ته ور واچوي د الله په توفیق سره نو د لمانځه به بیا خوند هم والي یو څو صورتونه دي په معنی نه یې پوه په لمانځه کې بیا خوند هم نه دا یو ورو سوال کړی دی چې دلته پاکستان کې د زنانو دپاره په جوماتونو کې ځای نه وي او وایي چې زنانه به جوماتونو ته نه ځي لکه چې دا مذهب کې نشتې هغوی دا وایي یو مولوي صاحب دا وایي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه به د زنانه منع کولې د جوماتونو نه او دا خبره صحیح ده او که نه الجواب دا خبره صحیح ده چې احناف علما هغوی کې بعضو دا خبره کړې ده چې عمر بن خطاب رضی الله عنه به منع کوله لکه د یو مشهور یو کتاب دی المبسوط پای کې دا دي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه به بیا د زنانه وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې به زنانه جومات ته تلي د ابوبکر صدیق په دور کې به تلي عمر بن خطاب منع کړي خو دا خبره په یو سند سره هم نه ده ثابته چې عمر بن خطاب رضی الله عنه زنانه منع کړي د جوماتونو نه بلکې ثابت ته دي و دې ته غوږ کېږده ګوره حدیث کې راځي امام بخاري راوړی دی چې د عمر بن خطاب عبدالله بن عمر وایي د عمر بن خطاب رضی الله عنه ښځه به د سحر منزله او د ماسخوتن منزله جومات ته تله جمعې سره به یې لمونځ کو نو هغې ته دا وویلی شو چې لما تخرجین وقد تعلمین ان عمر یکره ذلك ویغار ته ولې د سحر منزله او ماسخوتن منزله ته جومات ته ځې او تا ته پته لري چې عمر رضی الله عنه دا خبره نه خوښوي چې ته وځې نو هغې ورته وي بیا ما منع کوي ولې نه چې نه یې ده خوښه نو ما منع کوي ولې نه نو خلکو ورته ووایي دې دلاسې دې نه منع کوي ځکه چې پیغمبر ویل لا تمنعوا ایماء الله مساجد الله دا زنانه دا به نه منع کوي د الله د کورونو نه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ده نو عمر ته د دې دلاسې نه منع کوي اوس ګوره که د عمر رضی الله عنه زنانه منع کړی وی نو ټول اول به کومه زنانه منع کوله خپله بیبي او دا په صحیح بخاري کې دا روایت دی امام احمد یو روایت راوړی عبدالله بن عمر نه دا عبدالله بن عمر نه دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په تاسو کې د چا نه د هغه ښځه اجازت والی جومات ته د تلو نو نه دي منع کوي او بیا عبدالله بن عمر مخکې قصه وکړه وی د عمر بن خطاب ښځه به جومات ته تله منزله نو هغه ورته یو ورځ وی عمر رضی الله عنه انك لتعلمين ما احب وی تا ته خو پته ده چې زما څه خوښه ده هلته یو طرف ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی دا داسې مؤمنان دي ګور صرف دومره ورته ووایي تا ته پته ده چې زما څه خوښه ده هغې ورته وایي په الله مې دې قسم وي چې څو پورې دې منع کړي نه یم زه نه منع کېږم خو منع کولی خو شي نه ځکه هلته پیغمبر ویلي چې زنانه به د الله د کور نه منع کوي اوس عبدالله بن عمر څه دې ته غوږ کېده زه د مذهب قیسه نه کوم زه د یو فقهي مذهب مسله نه بیانوم تاسو ته زه د قرآن او حدیث نه مسله بیانوم عبدالله بن عمر وایي دا روایت امام احمد راوړی دی فطعن عمر سحر منځ کې په عمر رضی الله عنه باندې ګزار وشو ابو لؤلؤه راغلی او یو څو خنجره چړې والی و کیسه خو تاسو ته معلومه ده او په هغه منځ کې ما ښځه ولاړه وه په هغه منځ کې فطعن عمر وانها لفي المسجد عمر رضی الله عنه
په چړو والی شو په منځه کې او هغه زنانې په جومات کې وه یعنې اخري وخته پورې هغه جومات ته تللی دی بله خبره په صحیح مسلم کې دا حدیث دی عبدالله بن عمر چې کله دا روایت بیان کو نو زوی د هغه بلال هغه څه ووي وایي موږ خو به منع کوو ولې ووي یعنې چې نن سبا حالات داسې نه دي فزبره ابن عمر سخت ورټو بېعزته کو بدې ردې ورته وویې زه راته وایم چې پیغمبر ویلي ته زه به منع کوم وی د مرګ پورې ورسره خبرې ونه کړي یو روایت کې داسې راځي اوس که چېرته عمر بن خطاب خپله ښځه د جومات نه منع کړې وي د زوی به یې دومره سختي کولې عبدالله بن عمر به یې سختي کولې ځکه چې هلته خو هغه خپل پلار لیدلی چې زنانې د جوماتونو نه منع کړي دي نو بیا به یې سختي نه کولې دې خبرې ته م خیال دی که نه دی نو دا نه دي ثابت چې عمر بن خطاب زنانه منع کړي د جوماتونو دغه مولیان یو بل روایت پیش کوي په صحیح بخاري صحیح مسلم کی روایت عائشہ رضی اللہ عنہ وی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سری دلوی ما احدث النساء دا سچ اوس دی زنانو راویستی دی لمنعهن د جمعات نه به منع کړي وي لکه څنګه چې د بني اسرائیلو زنانه د جوماتونو نه منع وي وی که چېرته دا سری دلوی وی وګوره زنانه جومات ته نشي تللی دې حدیث کې کوم ځای کې چې زنانه جومات ته نشي تللی وی پیغمبر به منع کړي وي خو منع کړي دي نه دي منع کړي بلې هغې دا وویل که دا زنانه چې څه کوي یعنې خبر یو څه پورې تړلی شوی داسې چل شوی دی او هغه چل خو موږ هم دا وایو چې زنانه جومات ته تلی شي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فتوه ده او دا د هغه فتوه ده چې خاوندان به یې نه منع کوي الا چې کله د تلو سره یې فتنه جوړېږي ځکه دا دپاره شرطونه ذکر شوي دي چې زنانه چې جومات ته ځي شرط څه دی چې دا به په پرده کې ځي پرده دغه نن سبا دې برقو ته نه وایي زه خو یم اکثر ویم زه یم د نن سبا برقو دپاره برقې پکار دي چې دا برقې به پټې کړو دا به په پرده کې نو دې به خوشبو نه یې لګولي دا به په لاره کوڅه کې سړو ته نه مخامخ کېږي مخې مخې ته کېږي جومات ته به ځي او بیا به راځي دا به په غلط څه سوچ نه وځي یا یو زنانه ده لکه یو زنانه مشهوره شوه په دې یو قصه باندې څه کیس راغی څه حدیث راغله خاوند ته هم پته ولګېده خپلوانو ته هم پته ولګېده چې دې جنۍ کردار صحیح نه دی او منع یې کړه کیدی شي ولې منع شوه کردار یې صحیح نه فتنه ده دا خو موږ هم وایو خو چې فتنه پکې نه وي نو بیا د زنانو جومات ته تله څه دي جایز دي او غوره مونځ دي کوم ځای کې دی کور کې دی او تلی څه دي جایز دی او ته یې منع کولی شي چې عمر رضی الله عنه دي منع کړي ما او تا به خو که ما ولیده چې زما دا زنانه چې د جومات ته روانه طریقې صحیح نه ده یا دغه شرطونه پکې برابر نه دي بیا یې منع کولی شم که نه شم بیا یې منع کولی شم یا د زنانه په داسې لار روانه تا ته پته ولګي چې دا لاره کې اوس امن نشته حادثه را پیښه شوه هسې چلو شو خو دا صحیح ده ویلی شي چې مزه ځکه چې دا لار امن نشته خو نور داسې عامې زنانه منع کول چې مذهب کې نه راغلي نو دا خو څه دلیل نشته قیامت پر ورځ الله دا تپوس نه کوي چې مذهب کې وو که نه و خیال هم دی که نه دی عجیبه دا ده دا بعض مولیان دومره په زور او شور کې لګي وایي د وهابیانو په جوماتونو کې دا زنانه او اعتکاف زنانه جومات کې کوي او تراویح په جومات کې دا شور او شغرب به راغستی او دا چغې به وایي حالانکه هغه ثابت دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه د صحابه کرامو نه د سلفو نه او د مارکیټونو کې چې دا بد حال جوړلی بعض غیرت کم ذکر آیت کې چې کله زنانه جومات ته راغلي موږ پښتانه یو نو ته دلته ولې نه یې چې موږ پښتانه یو دې ته خو د خپلو پښتونخوا دې بازار ته ورشه ویې ګوره که نه ستا غیرت صرف تا ته هله رامخې ته شي او پښتو چې کله یو زنانه د الله کور ته روانه ده د عبادت دپاره یا د درس اورېدو دپاره تا ته هله غیرت رایت شو مارکیټونو کې ګرځي بورقې نشتي پړونه یې داسې اچولی دی چې هغې ماسې یو بانه جوړه کړې ده هلکان نمبرې غزاري خپلې او جنکۍ خپلې نمبرې غزاري او دا بد حل په بازارونو کې جوړي ولې نه
دا زنانه چې دکان ته دننه شي بهر مخ پټوي دکاندار خیر دی که مخ ته ګوري هغه وله د لاسونو سیز هم ګوري چې دی کې بنګړي راځي که نه راځي د خپې سیز ولم ګوري بلکې بعض درزیان وله د جامو ناپومه وي دلته پښتو مختو نشتي دلته اوس غیرت نشتي خو که دوی وایي چې دا زنانه ځي مانځله جومات ته من خو پښتانه یو که نه دا پښتو د به جیب کې کېده اخو عبادت له روانه ده اخو الله ته نږدې کېدو دپاره روانه او ولې په دې جومات کې دا ښځې او سړي یو ځای ناستي شي او دلته را زنانه جوماتونو ته راځي که نه راځي تاسو نارینه ته خبرېږئ چې زنانه راغلي دي خپله یو لاره ده ووتې لاړ رالې په حقه لار باندې مانځه کې هم شریکې شوې دی یو عالم بیان دی هغه یې هم واورېدو عبادت یې وکړو لاړ نو دا زمونږ د بعض جاهلان غیرت هسې ناروا ځایونو کې راغلی دی بعضو علماو پکې دا فرق کړی دی وایي مشره زنانه جومات ته تلی شي پیغله نشي تلی خو په دې فرق باندې ما انزل الله بها من سلطان الله په دې هېڅ دلیل نه یې رالېږلی زنانه جومات ته تلی شي چې دغه شرطونو خیال وساتلی شي اخرنی سوال به دا والو دا ورو سوال کړی دی چې یو سړی اوده کېږي پړ مخې یعنی په خېټه باندې دا جایز دی او که نه ګوره دې باره کې ډېر زیات حدیثونه راغلي دي او مشهور حدیث پکې هغه د یعیش ابن طهفه الغفاري دی چې هغه د خپل پلار نه روایت بیانوي د طهفه الغفاري نه هغه وایي چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره میلمه شوی وم او بیا هلته زه اوده شوی وم د شپې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی دا میلمانې کتو چې میلمانه په څه حال کې دي څه ناشنا میلمستیا به او د درنو خلکو دا میلمستیا وي امام ابو داود دا حدیث راوړی یعنې د شپې اوده دی راپاڅېد اوس ګوري چې میلمانه په څه حال کې دي خوب وله ورځي نه ورځي څه ته ضرورت شته نشته وایي چې راغی نو زه پړ مخې پروت وم علی بطني نو زه یې په دې خپه داسې ووالم وایي داسې مه سمله دا سملاسته د الله نه دي خوښ دا حدیث امام ابو داود امام ترمذي امام احمد راوړی خو دې په سند کې څه نه څه کلام شتي په سند یې لږه دوړه شتي او بعض علماو ته حسن وایي نو اقل درجه که موږ ووایو هغه دا چې په پړ مخې سملاسته او په خېټه باندې دا مکروه دي نه دي په کار چې بعض علما دا روایت صحیح کوي نو د دې نه ځان ساتل پکار دي یو خو دا بله ده ولې مکروه دي ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقه وه او کومه یې چې ښوولې وه د هغې خلاف دي پیغمبر کومه طریقه ښوولې ده په ښۍ ډډه سمله حدیث ته صحیح بخاري صحیح مسلم دی او سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هسې څه نه ښیي ګورئ هر څه کې حکمت دی دا اوس ډاکټران هم بیانوي عجیبه دا ده دا بعض بېدینه ډاکټرانو خبره به ډېره خوږلی کي خو چې الله او د الله د رسول خبره راشي لکه اوس ګوره پیغمبر دا ویلي دي او د هغې نه مخکې الله ویلي چې ته نشه مه کوه نشه څه ده حرامه ده ډېرې کوي همدغه کس ته ووایه دا نشه چې کوي ډاکټر له یې بوځه ډاکټر ورته ووایي ته به وریجې نه خورې هغه حلال شی دی پرېږدي ځکه چې یو ډاکټر صاحب ویلي دي ولې وریجې حرام وي ولې پرېږدي وجود باندې دومره مین دی خو دا کمقل په دې نه دی پوه چې وجود یې تباه و برباد کړو دا وجود چې آخرت کې جهنم ته ځي هغې دپاره به څه کړي اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ښۍ ډډه سمله هسې نه دي ویلي اوس ډاکټران هم دا کیسې شروع کړه ولې ته چې کله په ښۍ ډډه سملې نو زړه کم طرف ته دی ګس طرف ته نو زړه ستا بره راغی نو دا صحیح درځېږي معده کم طرف ته ده ښۍ طرف که ګس ته چا ویلي چې منځ کې ده ګس طرف ته منځ کې خو نه ده معده ها لارې منځ کې ده بیا ګس ته تاو شوې ده لږه ته چې به ښۍ ډډه سملاستې معده کم طرف ته راغله بره که کته راغله اوس ډوډۍ هغه د ازمېدو چې کوم سیسټم دی هغه برابر روان دی که نه دی صحیح روان دی زور پې نه دی راغلی وایي چې کله ګسه ډډه باندې سملاستې نو یو خو زړه دې راتنګ کو خپل ځکه چې د کم اندامونه دي په هغې باندې زور راغی
دننه معده دې دبه وکړه او هسې په کوم کیدای شي تا ذهني پرېښودې ځکه چې اکثرو طریقه دا چې وده کېږي زموږ د پښتنو دغه ټیم کې دوی ښه مال وایي او بیا په دغه شان سملاسته نو تبعید یې وکړه دا خېټه باندې سملاسته د دیم ډاکټرانو ډېر نقصانات بیان کړي ځکه امام ابن القیم رحمه الله وایي د ټولو نه فایدهمن خوب هغه دی چې په ښۍ ډډه وکړي او بد خوب هغه دی چې ته نیغ ملاسې دا ګورم صحیح خوب نه دی ها اگر که حرام نه دي خو بدن دپاره ګوره دا هم صحیح نه دی داسې په ملا پروت دی بلکل سیده الا دا یو سړی ځان دمه کوي کله نه کله سیده سموي څه خبره نه ده او وی د دې نه بدترین خوب دا دی چې سړی په خېټه سملي ځکه ای ډېر نقصانات ذکر شوي دي او زه به ته یو څو ذکر کوم دا ډاکټرانو هم دا خبرې کړي دې سره په دې ګردو کې ګیټۍ پیدا کېږي او په دې ګردو باندې بوج راځي دا معده زورلی کېږي کوم چې د دې خېټې عضلات دي مسلز دي هغه ورسره کمزوري کېږي بلکې د ملا دردونه پیدا کېږي ولې کله چې سړی په خېټه باندې سملي نو دا خېټه یا دننه ده یا څه ده بهر ده او اکثر صحیح اکثر بهري نو چې دغه خېټه ستا بهر ده ستا د ملا د اډوکې اوس نیغ دی کته بره شوی دی که نه د هغې د لاسه به ستا په ملا کې دردونه ولګي نو د دې نه ځان ساتل پکار دي الا یو سړی بیمار دی خو جدا خبره کوي سړي به خېټه باندې دړلې تکلیف دی چې څو پورې په خېټه نه پروت نو هغه تکلیف نه کمیږي جدا خبره ده خو د هغې نه بغیر داسې سملاسته نه دي پکار والله اعلم انشاءالله د باقي سوالاتو جوابات به پر روان نشست کې وکړو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين